جمیله راوتلې کور مې په زابل کې ده. زه په کور کې مې ډېر مشکلات درلودو. پلار مې راخیست 15 لکه روپۍ زه یو سپین ږیري ته ورکړې ولم. سپین ږیری و طالب ټوله کورنۍ طالبان وو. زه مجبوره سوم د هغه کور راوتم د پلار کره راغلم. پلار کره چې راغلم یوه میاشت مې تېره کړه خو مېړه زه نه پرېښولم. 3 شپې مې ما پر سر طالبانو کې پلار بندي و بیا یې راپرېښوله. زه بیخي مجبوره سوم له خپله ژوند نه یې زه بېزاره کړم. د اطراف خلکو بازار نه و چې زه خپله وتلې وی یوازې وتلې وی. زه مجبوره سوم یو عسکر ته مې وویل چې ما تر حکومته ورسوه. عسکر ورسه ایست تر حکومته دې رسوم. بس د شپې 11 بجې مېړه مې راغلی و هغه مازدیګر راغلی و ساري زه به ولم کور ته کشنې اختر 4مه ورځ وه. بس هغه عسکر ته ما وویل چې ما وبس عسکر ته ما داسې نه وویلې چې زه ښځه یم. زه ورته ومې ویل چې زه نجلۍ یم په کور کې ژوند کوم. بس هغه عسکر وویل چې زه تاسو مرکه رالیږم د پلار نه مال نه زه مشکلات لرم ما ته حکومت ته ورسوه. چې هغه لږ ولسه ایسته شپې 11 بجې راووځه زه د بیا یم. د شپې 11 بجې وې له کوره راووتم د تربار کشنی موټر و د کشني موټر کې یو هلک یو موټروان و یې وزولم. راغلو غزني ته غزني پر چوک باندې شوه سو عسکر ولاړ و. عسکر چې ولاړ و هلک تر مخ و زه عسکرو ته ودرېدم. عسکر سره راغلو له ما یې پوښتنه وکول څه مشکل لرې چې ودرېدې نفر څه ولاړ او ته ودرېدې. ما ورته ویل چې زه له کوره راتښتېدلې یم. هغه امیر جنایي ته زنګ ووهل امیر جنایي ته ولاړم. امیر جنایي ته مې پلار راغله د اکا زامنو مې راغلو د خسرګنۍ مېړه مې وتښتېد هغه پاکستان ته راسه ولاړ طالب و. هغسې وتښتېد زه ولاړم امیر جنایي کې مې 2 شپې وکړې 2 شپې بعده زه کابل ته راولېږلم. 7 میاشتې ما خاني امن کې تېرې کړې. زه له مشکلاتو راوتم زما مېړه یې نه کوي راپیدا زما طلاق یې نه راته واخیست. څه رقم حکومت ده یو خواره غریب ورته راسي ناره یې نه اورېدل کېږي. پلار یو سپین ږیری پلار لرم او ورور بیخي لرم نه او له ما سره ټولو ظلم کوئ. پلار مې وس نه درلوده زه چې حکومت ته راغلم 7 میاشتې ما خالي په خاني امن کې تېرې کړې. نه نو څنګه سېرې مخکې دې نه دا خبر ته راشي دا چې کله ته د پیسو په مقابل کې د پلار ورکولې ستا نه یې پوښتنه کړې وه چې زه نه زه خبره نه وم بیخي پلار مې پټه زه ورکړې ومه. کومه وخت چې ما نکاح کوله زه خبره نه وله زما نکاح یې مخصن پټه کړې وه. سارې زه له لاسه ونیولم کور ته یې ورسېدم نه مې واده و نه مې ډوډۍ و هېڅ شی مې زما نه و. دغسې پټه یې ورکړې په پټه باندې نکاح کړې. زه خپل نکاح خط باندې تر اوسه نه یم خبره. زه د خپل نکاح په شهیدانو تر اوسه نه یم خبره. دا څه رقم قانون ده څه رقم حکومت ده. ولې له نجلۍ د ژوند تباه کېږي ولې د نجلۍ ژوند په پیسو خرڅېږي ولې داسې ژوند تباه سي د نجونو. دا د حکومت ته راغلی حکومت کې زما کومه ناروا اورېدل سوه. نه مې مېړه پیدا سو او نه یې طلاق راته راکوي. 7 میاشتې خاني امن کې مې تېر کړي 4 میاشتې نور قید راکوي. 20 ورځې مې دلې کېږي زه ناسته یم. مدیر ته یو وار ما ته وویل چې تا قید پوره دی ته وتلی سې. زما څوک ګرځي څوک نه راپسې ګرځي. سپین ږیری پلار لرم هغه وامه ولاړه هلمند ته اول په زابل کې اوس له زابله ولاړه هلمند په هلمند کې ژوند کوي. نو څنګه ماشومان څوک تا لرل که نه؟ هېڅ څوک نه لرمه. د واده د څومره موده کې تېره شي؟ د واده مې 2 کاله ورسره تېر سو. ماشوم اولاد شی دې نه لرلو؟ نه ماشوم هېڅ شی مې نه 2 کاله مې ورسره تېر سو. په 2 کاله کې ما ته پلار یو جوړه کالي وکړو هغه بې راسه یو پوډر پر چرس بیا ورکړو. یو موبایل به مې و هغه بیا یو پر چرس بیا ورکړو. په ما مې ظلم کوئ ټول خپلوان یې په طالبانو کې وو چې څه به مې وویل ټولو به ویل موږ طالبانو کې دا نسته ژوندی یې ښه کوو په خاورو کې. ما څه کړي وای زه مجبوره نو مجبوري راوتم د پلار کور د پلار په کور کې مې 3 شپې زما پر سر پلار بندي سو په طالبانو کې. ولول دې لور په لاس نه ورکوې. پلار مې ویل زه څه وکړم لور یې مجبوره یم ورسره ولاړه سم زه خو نه سم تللی تر څو زه دا ژوند تېر کړم. اوس د حکومت کې د 8 میاشتې مې پرس ویل چې زه د حکومت کې ناسته یم. حکومت